ماښام په 12 بجې د دغه هوټل سره روان شو، زموږ 5 موټره در مخه ووته. تا واورېده چې بیا موږ پسې ورغلو، یو دانه غوا مې شواکل په دغه پمپ کې چې بیا ورغلو وروره پر دوم ټک باندې په ټک یې راګرځوو، یو ټک په ډمبر وموښتی، دوم ټک د سړي په دغه ځای باندې وموښتي، نازک ځوان دی، نن یې درېیمه د کوزدې ده. تا واورېده دغه 2000 روپۍ مې ورکړې وې چې ورشه دغه 2000 روپۍ ور چې هغه اوس قید خلاصېده په سر کې وویشتې، هغه په وینو لړلې پیسې دي. دغه دې برته موږ ته پر دغه پلپ باندې بیا ما د شیې د لاسه کښېدي. تا 2000 روپۍ یې رایټ پر هغه 2000 سربیره زموږ سړی راوویشتې. زموږ نن دغه حال دی، دغه مې زندګي ده چې هر سړی غمخور وي هغه دې موږ له راسي. غم نه خورو، موږ پر دغه ځای ولاړ یو. هېڅ چا پروا نه ساتو، نه دی نه د چا پروا لرو. که مې ولي بیا دې راسي، بیا دې راسي، لک واره دې پر د سر وولي. هو که دغه رقم راکړي 3 لکه واره دې راسي. داسې په چاکو ووالم چې دغه پیسې مې ورکړې 1500 روپۍ غواړم، مال ما راورکړې په 4,000 روپۍ غواړم. چاکو یې راڅخه دلته ووالم، دا یې نه ده چې پر غویو والا دغه حال ده، پر هر سړي دغه پلانکۍ ولې دی که پښتون یې اسلام په دا رقم کې مه ګایاست. موږ خپل کچل غواړو، زموږ د کچل سره کار دی. موږ نه رایت زیرو نه حکومت زیرو، موږ خپل کچل غواړو. بس موږ غم دې وخورو. دا رقم ظلم روان ده، دغه له شاجویه بیا تر خیر صفا پر هره پوسته باندې 1,000 روپۍ غواړي چې مسلمان ته راشي، اوس چې وایي تر ماشینانو لاندې دغه چې وایي پرې باسي په نشو. ولې یې د کډې د کوچیانو پر روانې دي، ښځې راشي، اوس د ښځې پورې ولې دي لنځکې ولې نن یې دغه د سړی وزلی ده پر روپو باندې 15,000 یې غوښتې، 2,000 یې ورته ونیو، پر دا سر باندې په ټک پر دا سر یې وویستی. دغه اسلام شته، دغه پاکستانوالی شته، دغه رقم ژوند شته، په لیاج خدای په لیاج قرآن که څوک غمخوره وي دغه رقم چور نه وي روان لکه دا اوس روان دي. پر هره پوسته باندې 1,000 روپۍ